چې را معلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولې را معلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولې او لور چې د پلار مخ کې موبایل مخ ته غټ نیولې او دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولې دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولې پلار د بچی نه د تپوس کولو توان نه لري پلار د بچی نه د تپوس کولو توان نه لري او دومره کمزوری شو چې وس خوله کې زبان نه لري وس زوی راپاسې پلار ته وایي ته په څه پوهېږې پلاران وس هغه دبدبه او هغه شان نه لري دا عذابونه ګوریسي په موږ نه راځي ښه دا عذابونه ګوریسي په موږ نه راځي ښه دا تکلیفونه ګوریسي په موږ نه راځي ښه موږ له الله راکوي زموږ د عملونو بدل دا سیلابونه ګوریسي په موږ نه راځي ښه څوک سپین لباس کې ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي څوک سپین لباس کې ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي او د قام بچی مو په ټیک ټاک کې ګډاګانې کوي بس دغه چل دی نو ګیله د چا نه سله وکړو ځکه خو خدای را باندې تل جلباریانې کوي او پیر صاحب ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي څومره په زوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي او چې په اسلام کې په اواز هم پرده ماتېږي بهر د کوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي اخري وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي اخري وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي نر ښځې شوي دي د ښځو نه نران جوړ شوي او زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان زلمی خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان جوړ شوي الله هېر شوی دیوالونه د ایمان نړېږي دا افسوس نه دی په تاخونو کې قرآن زړېږي او د دې نه وروسته به لا خدای خبر چې څنګه حل وي انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان خندېږي انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان